د یادې پروژې د پرانیستو په مراسمو کې خوست ښاروال وویل چې یاد سړک د 5مې ناحیې اړوند د متون ورغه کلي پر مسیر دی چې په تیره کې د مسیر معلومولو د یو شمېر پلچکونو او د اوبو لپاره د کانالونو د تیرولو چارې بشپړې شوي دي. اوس یې د اساسي جوړونې چارې نږدې 29 میلیونه افغانۍ په لګښت سره پیل شوې. د په خبره چې یادې پیسې به د خوست ښاروالۍ انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي او چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې بشپړې شي. پر سکل او مسیر جامع کانال جوړ شوی و. ساکل به انشاءالله د سړک په اساسي ډول سره هم سړک جوړیږي هم به بعض کم ځای کې لښتی به د هغه به جوړیږي. بل لوري د یادې سیمې اوسیدونکي د یادې پروژې پر پیلېدو خوښي څرګندوي او د دوی په وینا پخوا به ګڼې ترافیکي ستونزې وي چې د یاد سړک په رغېدو سره به د ترافیکي پیښو ګراف به تر ډېره راکم شي او له اړونده چارواکو نه د دا ډول رغنیزو پروژو غوښتنه کوي. او بیا د کومه مخکنۍ سړک چې وه دا ډېره تنګه وه او ډېرې ټکرې به پکې کېدلې، ترافیکي پیښې به ډېرې وې او دی اوس موږ شکر وباسو چې دا سړک یې موږ ته افتتاح یې وکړله او کارونه بې روان شي. مخکې ډېر تنګ و، دلته 2-3 نفره وفات شو د ترافیکي پیښو له امله چې ډېر تنګ دی دا سړک. زه اوس ډېر خوشحال یم دغه سړک ته چې دا پروژه یې دغسې ته راغله. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د ښار اړونده په اوله، دوهمه او درېیمه ناحیو کې د خوست ښاروالۍ له لوري د ښار داخلي سړکونه، پلچکونه او لښتي جوړونې د 4 پروژو چارې روانې دي او د یو شمېر نورو به په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.